یو شپږ اعمال په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې داسې راغلي دي چې هغه شپږ واړه اعمال به د قیامت په ورځ باندې په تله د میزان کې ډېر زیات وزني. هغه شپږ واړه نیک عملونه به په تله د میزان کې چې کوم د حسناتو او د نیکو والا چاغړی دی هغه به ډېر درنی. اولنی عمل ښایسته اخلاق، بهترین او غوره اخلاق، دا په تله د میزان کې به ډېر درنی. حدیث کې راځي عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي ما من شيء اسقل في الميزان من حسن الخلق. رسول الله صلى الله عليه وسلم وایي نشته یو شی چې هغه ډېر درونی په تله د میزان کې د ښایسته اخلاقونه، یعنی ښایسته اخلاق په تله د میزان کې ډېر وزني، ډېر وزن لري د قیامت په ورځ باندې. دویم عمل او دویم شی چې هغه په تله د میزان کې ډېر دروند وي هغه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا کلمات، دا دوه کلمات چې دي دا ډېرې وزني دي په تله د میزان کې. حدیث کې راځي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابي هريره رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي کلمتان خفیفتان علی اللسان. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه کلمې دي چې هغه په ژبه باندې ډېرې اسانې دي. ثقیلتان فی الميزان، او په تله د میزان کې ډېرې وزني دي او ډېرې درنې دي. حبیبتان الی الرحمن، او مهربان ذات ته ډېرې محبوبې دي. هغه دوه کلمې څه شی دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا دوه کلمې ډېرې وزني دي په تله د میزان کې. دریم عمل د هر فرض مانځه نه وروستو لزل سبحان الله ویل، لزل الحمدلله ویل، لزل الله اکبر ویل. دا په تله د میزان کې ډېر درانه دي. او دارنګې د وضو کېدو په وخت کې 33 کرته سبحان الله ویل، 33 کرته الحمدلله، 33 کرته الله اکبر. حدیث کې راځي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم. دوه خصلتونه دي کم مسلمان چې هغه دوه خصلتونه کوي هغې پابند جوړ شي نو الا دخل الجنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بنده به جنت ته داخل شي. اولنی عمل څه شی دی؟ اولنی خصلت لزل سبحان الله ویل د هر فرض منځه نه وروستو، لزل الحمدلله، لزل الله اکبر. نو دا پنځه منځونه دي فرض منځونه. نو د هر فرض منځه نه وروستو چې لس لزل دا وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فذلک 50 و100 باللسان. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 150 شو په ژبه باندې، ټوټل چې د غونډې ورځې راجمع کړي 150 شو. او 1500 فی الميزان. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 1500 شولو په تله د میزان کې، یعنی په تله د میزان کې د دې نه 1500 جوړیږي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم د څملاستو په وخت کې 33 کرته سبحان الله ویل، 33 کرته الحمدلله ویل، 33 کرته الله اکبر. دا هم ډېر وزني دي په تله د میزان کې. څلورم عمل چې هغه په تله د میزان کې ډېر وزني دی او ډېر دروند دی، کله چې د یو مسلمان بنده یو بچی وفات شي او دا مور او پلار په هغې باندې صبر کوي او بس انا لله و انا الیه راجعون وایي او بس الله ته وایي چې الله بس تا راکړی او تا رانه واخیستو. دا عمل چې دی دا په تله د میزان کې ډېر دروند دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي 5 ما اسقلهن فی الميزان. نبي صلی الله علیه وسلم 5 کلمات دي، 5 کارونه دي چې هغه په تله د میزان کې ډېر وزني دي. یو لا اله الا الله، دویم والله اکبر، دریم سبحان الله، څلورم والحمدلله، او پنځم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والولد الصالح یتوفى. یو نیک بچی د چا نه وفات شي فیحتسبه والداه، او د مور او پلار چې د هغه بچي کوم دي هغه پرې نیت د ثواب کوي، صبر کوي. بس دا عمل چې دی دا په تله د میزان کې ډېر وزني دی. پنځم عمل په تله د میزان کې چې ډېر وزن لري هغه لا اله الا الله. لا اله الا الله ډېر وزني ده په تله د میزان کې. مشهور حدیث دی، حدیث کې راځي د قیامت په ورځ باندې به الله یو بنده راولي او یو کم سل رجسټرونه به دته د ګناهونو راخواره کړلی شي او په ډېر غټ رجسټرونه او دا بنده به دا ګمان وکړي چې به زه اوس هلاکېږم او الله رب العالمین به دې بنده ته ووایي چې ستا زما څه یوه نیکي ده. نو دا بنده به ووایي چې یا الله چېرته یو کم سل رجسټرونه د ګناهونو او چېرته یوه نیکي دا چېرته برابرېدلی شي. نو حدیث کې راځي په توضع السجلات هغه یوه بطاقت کې به څه شي هغه د لا اله الا الله لیکل شوي دي، بنده به لا اله الا الله ویلي. نو حدیث کې راځي په توضع السجلاتو
فی کفتن هغه یو کم سل رجسټرونه به په تله د میزان د یو چابړي کې کېښودلی شي. اول بطاقة فی کفه او هغه وړوکې بطاقه چې په امن لا اله الا الله لیکل شوې ده، د کلمه د توحید ویلې وه، هغه به په بل چابړي د میزان کې کېښودلی شي. نو حدیث کې راځي فطاشت السجلات وثقلت البطاقه، هغه څومره رجسټرونه چې دي هغه به سپک شي او دغه وړوکې بطاقې والا چې کوم چابړی دی کوم طرف دی د تلې هغه به دروند شي. او حدیث کې دا هم راځي، په دغه حدیث کې اوسه دا جمله ده چې فلا یسقلو مع اسم الله شیء، د الله د نوم سره څه شی تللی نه شي، د الله د نوم نه څوک څه شی وزني کېدلی نه شي. شپږم عمل چې په هغې سره تله د میزان ډېر درنیږي هغه د یو مسلمان په جنازه پسې تګ او د مسلمان جنازه کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تبع جنازة حتی یصلی علیها، رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک چې یو جنازې پسې لاړی او هغه جنازه باندې هغه مړي باندې یا مسلمان باندې جنازه وکړله ویفرغ منها تر دې پورې هغه پورې ایثارو چې داخل د هغه د دفن کولو نه فارغه شي، هغه پورې دا بنده ورته ایثارو یعنې په هغه باندې جنازه م وکړله او د هغه د دفن کېدو پورې هم دا بنده ایثارو، نو فله قیراتان، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده لپاره 2 قیراته اجر شو. او ومن تبعها حتی یصلی علیها، څوک چې په جنازه پسې روان شو او په جنازې صرف مونځ وکړو د دفن نه پورې ایثار نه شو، نو فله قیرات، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده لپاره 1 قیرات دی، 1 قیرات اجر دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای والذي نفس محمد بیده، وی په هغه ذات مې د قسمي چې زما روح د هغه په لاس کې ده او د هغه په قبضه کې ده، له اسقل فی میزانه من احد، دا 1 قیرات اجر دا په تله د میزان کې د احد د غر نه ډېر دروند دی. نو دا 5 اعمال شو چې دا په تله د میزان کې ډېر درانه دي او ډېر وزن لري په نسبت سره نورو اعمالو.